ویچت د هر چا نه چې ځان ته ګوري اوچت د هر چا نه چې ځان ته ګوري ځمکې ته نه ګوري اسمان ته ګوري ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه واه او په دواړو سترګو باندې ړوند شه هغه په دواړو سترګو باندې ړوند شه هغه په سپک نظر مې چې جانان ته ګوري ډېر الله ډېر ښه د انګازې ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم پروګرام د ادبي بهیر او زه یم ستاسو کوربه کیس افریدی امید ده چې تاسو روغ جوړ او خوشحاله یئ بیا هم د تاسو دپاره موږ خپله خواري وکړه محنت هم وکړو او یو بل خوږ ژبه شاعر هم چې کوم دی د ځان سره راوستی دی د هغه کلام به هم تاسو اورو او د هغو د کلي د وطن نه به هم تاسو خبروو د موږ سره چې کوم ملګری ناست دی نو دا د هاشم خان هاشم چې د خیبر د سیمې یو نماینده شاعر دی او دوی هم په دغه سیمه کې په دغه علاقه کې د ډېرې زمانې نه د پښتو ادب او د ژبې خدمت تمله تړلې ده او لا تر ننه پورې چې کوم دی دوی په دغه مزل کې روان دي او انشاءالله په دغه مزل کې دوی نورې هم ښې ګټورې چې کوم دی کلامونه او غزلې او شاعري هم وکړي نو ورڅو د ملګري طرف ته هغه نه به غزلې هم اورو خو لږه پېژنګلو مې سره کوو هاشم خان صاحب السلام علیکم پروګرام کې ته هرکلی کوم وعلیکم السلام کیس افریدی صاحب تاسو ډېره مننه او سمره پیردي چې موږ ډېر قیمتي وخت راکړو هاشم صاحب لکه په دغه سیمه کې څومره مودې نه تاسو شاعري کوو د پښتو ادب او د ژبې خدمت کوو کیسه زه خو تقریبا 85 کې ما شاعري شروع کړې ده او په 87 کې بیمار شوم او چې بیمارم اوس هم بیمار یم هوا هم بیماري مې ده او بس شاعري کې بل ټول کاروبار سم ختم پریښې مې دي لکه دغه ځمکه دغه علاقه دغه سیمه چې کوم ده بالکل د شاعرانو ګډ دی که نه دلته چې کوم ده ډېره زیاته شاعري ده ډېر زیات شاعران هم دي نو دا برکت چا دی یاره زه خو دا برکت د حمزه بابا ګڼم ځکه چې ما ورسره ډېره مینه ده او زه شاعري کې ځایم چې دا ما ته هغه التفاتي نظر یې راباندې او دا څومره انشاءالله تعالی به ډېره زرخیزه سیمه خاطره پیردي برکت هم ګڼم ځکه شنغر خلک ډېر متاثره دي او ډېر نور ښه شاعران دي جام کې باړه کې مراد صاحب ښه شاعر نو دا ښه شاعر ورته ګزاره د موږ ګران کتونکي دا وخت تاسو ویني د انګازې ټي وي په شیشه باندې هغوی د تاسو خبرې هم اوري او هغوی یې چې دونه کلام هم اورو نو کلام ملګرو ته اورو کلام به بالکل انشاءالله تعالی عرض کړم د کلام نه مخکې یو شعر عرض دی ارشاد چې سمندر یې په کوزه کې وي بند کړی سمندر یې په کوزه کې وي بند کړی سمندر یې په کوزه کې وي بند کړی د هاشم پر شعر مې ځکه تسلي شي ډېر زیات ډېر ښکلی غزل عرض دی چې یاره تا ته خو معلوم دی زما زړه یاره تا ته خو معلوم دی زما زړه په مثال لکه ماشوم دی زما زړه ډېر ښه ډېر ښه او تا د ډېرو عاشقانو نه راوړي تا د ډېرو عاشقانو نه د زړه سره پکې کوم دی زما زړه ډېر ښه زړه سره پکې کوم دی زما زړه او چې مینه محبت د خپلو پرېښو واه چې مینه محبت د خپلو پرېښو د ښکلا ځنې محروم دی زما زړه ډېر ښه او ستا د عشق په سرو لمبو باندې پوخ نه شو ستا د عشق په سرو لمبو باندې پوخ نه شو لا تر اوسه پورې هم دی زما زړه واه ډېر ښه او چې نیولی د حسن په لمبو دی چې نیولی دی د حسن په لمبو دی څڅېدلی لکه موم دی زما زړه ډېر ښه ډېر ښه او نن پرون خو خفه نه یې چې زړېږي نن پرون خو خفه نه یې چې زړېږي له پخوا نه ډېر مغموم دی زما زړه واه خیرونه او چې د مینې په دنیا د حکومت دی چې د مینې په دنیا د حکومت دی خو له ځکه محکوم دی زما زړه خیرونه او چې کوم زړونه ستا د عشق په اور کې سوي چې کوم زړونه ستا د عشق په اور کې سوي په هغو زړونو کې هم دی زما زړه واه ډېر ښه ډېر ښه او اخري شعر دی چې د یار مینه یې په هیچا پیرزونه ده د یار مینه یې په هیچا پیرزونه ده یا هاشمه دومره شوم دی زما زړه واه ډېر ښه هاشم صاحب بل کلام هم چې کوم دی زموږ ګران اورېدونکي اوري نه او مې څه وبیم ډېره مننه ویچت د هر چا نه چې ځان ته ګوري اوچت د هر چا نه چې ځان ته ګوري ځمکې ته نه ګوري اسمان ته ګوري ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه
واه او په دواړو سترګو باندې ړوند شه هغه په دواړو سترګو باندې ړوند شه شه هغه په سپک نظر مې چې جانان ته ډېر ګوري الله ډېر ښه ډېر ښه او هغه انسان ته لوی انسان وایم هغه انسان ته لوی انسان وایم د ځان د ښه شهر انسان ته ګوري واه 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 ډېر زبردست ډېر ښه او چې دوراندیش وي او خودبین نه وي څوک واه چې دوراندیش دیش او خودبین نه وي څوک خپل ځان ته نه ګوري جهان ته ګوري ډېر ښه ډېر ښه او خدای دې عزت ورکړي هغو خلکو له خدای دې عزت ورکړي هغو خلکو له چې په درانه سترګه افغان ته ګوري ډېر ښه ډېر ښه او د پښتنو دا څومره ښه دستور دی د پښتنو دا څومره ښه دستور دی میزبان ته نه ګوري مهمان ته ګوري واه 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 ډېر ښه ډېر ښه او هغه به خپل منزل ته ونه راسي هغه به خپل منزل ته ونه راسي هر څوک چې خپل سر و سامان ته ګوري ډېر ښه ډېر ښه هاشم صاحب هغه په یار نه وي په ځان میین وي یاره چې څوک باز و باران ته ګوري ډېر ښه چې دیدن د خپلې معشوقې هشمه دیدن د خپلې معشوقې هشمه خورې به وخوري چې څوک ځان ته ګوري ډېر ښه ډېر ښه هاشم صاحب ډېره زیاته مننه د تاسو د مینې او د محبت ګرانو کتونکو تاسو وکتل د موږ سره د خیبر د سیمې ډېر خوږژبه شاعر هاشم خان هاشم افریدی موجود و دغه کلامونه هم تاسو واورېدل دغه سره خبرې اترې هم تاسو واورېدې امید دی چې تاسو خوښې شوي وي انشاءالله بل یو خوږژبي شاعر سره به بیا تاسو ملاقات کوو تر هغه وخته نه غواړي کیس افریدی اجازت د الله په امان